د فرضي مانځه نه وروستو ذکرونه، اذکار او د هغې ترجمه. سلام چې کله وګرځي نو لږ شان کېناستل پکار دي او دا ذکرونه ویل. اول الله اکبر، یو ځل الله اکبر ویل. الله الله تعالی اکبرو، ډیر لوی ذات دی. درې ځل استغفر الله، استغفر الله، بخنه غواړم د الله تعالی نه. استغفر الله، بخنه غواړم د الله تعالی نه. استغفر الله، بخنه غواړم د الله نه. یو ځل دا دعا. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اے الله انت السلام، تو سلامتیا ورکون کے ذاتی. ومنك السلام، او استاد طرف دا سلامتیا. تبارکت، برکت والائی. یا ذا الجلال، اے د لوی شان والا. والاکرام، اے د عزت والا. یو ځل دا دعا ویل. نبی علیہ السلام به معاذ رضی الله عنه ته ویله چې د فرضي مونځ نه وروستو دا دعا مه پرېږده، خامخا یې وایه. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اے الله اعني زما مددك على ذكرك، فذكر کولستا. وشكرك او پشکر ادا کولستا. وحسن عبادتك او پخې طریقې سره د عبادت په کولو کې ستا لره، چې په ښه طریقه باندې ستا عبادت وکم. یو ځل دا دعا ویل. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله نشتد لائق د بندگی الا الله مگر الله تعالی. وحده اکی یواز ذات دے. لا شریک له نشتد هیڅ شریک له الله لرا. له الملک خاص داغه د پاره د بادشاهي او اختیار. وله الحمد او خاص هغه د پاره د صفاتونه د کمال. وهو اغه الله تعالی علی کل شیء، په هر یو شی باندې قدیر قدرت لرونکی دی. اللهم اے الله لا مانع نشته هیڅ څوک منع کوونکی لما د هغه څه اعطیتا چې تا ورکړي. ولا معطی او نشته څوک ورکوونکی لما د هغه څه منعتا چې تا منع کړي. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع فیدا نشي رسولی. ذا الجد خاوند عزت تا. منك ستا په مقابله کې الجد عزت د هغې هیڅ پیدا ورته نشي رسولی. دین وروستو درې درځل سبحان الله، درې درځل الحمدلله او درې درځل الله اکبر او یو ځل بیا لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ترجمه اوري. سبحان الله، پاکی بیانوم الله تعالی لرا. پاک دی الله تعالی د ټولو نقصانات او د ټولو عیوبنا. الحمدلله، ټول صفتونه د کمال الله لره دي. الله اکبر، والله تعالی ډیر لوی دی. لا اله الا الله، نشته دی لایق د بندګۍ الا الله مگر الله تعالی. وحده یوازې دی، لا شریک له، نشته هیڅ شریک الله تعالی لرا. له الملک خاص اغه لره دا بادشاهي او اختیار. وله الحمد خاص اغه لره دی صفتونه د کمال. وهو ودغ الله تعالی علی کل شیء، په هر شی باندې قدیر قدرت لرونکی دی. دې کې نور حدیثونو کې داسې راغلي چې درې درځل سبحان الله، درې درځل الحمدلله، څلور درځل الله اکبر، ټول به سل ځل شي. او داسې طریقه هم راغلي
چې 50 ځل سبحان الله، 50 ځل الحمدلله، 50 ځل الله اکبر او 50 ځل لا اله الا الله. نو په دې ټولو باندې عمل کول پکاري. یو ځل آیت الکرسی حدیث کې راغلی دی، چا چې آیت الکرسی وویله نو د جنت او د ترمنځ فاصله صرف مرګ دی، که مړ شو الله به جنت ته بوزي. ترجمه زده کړئ. الله الله تعالی لا اله نشته دی لایق د بندګۍ الا هو مگر او مغ الله تعالی لایق د بندګۍ صرف الله تعالی. الحي پورا ژوند دی رب العالمین، همیشه ژوند دی رب العالمین. القیوم نظام چلون کې انتظام کون کې د ټول عالم. لا تأخذه ننسی الله لرا سنة پرکاله ولا نوم او نخوب. له خاص د الله د پاره دی ما هغه څه فی السماوات چې په اسمانونو کې، وما فی الارض او هغه څه چې په ځمکه کې. من ذا الذي سوک دی هغه کس یشفعو چې سفارش به وکړي عنده د الله په وړاندې د الله په خوا کې الا باذنه مگر په اجازه د الله تعالی، یعنی د الله د اجازې نه بغیر سفارش څوک کولی نشي. یعلمو پوهیږي الله تعالی ما بین ایدیهم ما په هغه څه بین ایدیهم چې مخکې د دې مخلوق نه وو، وما خلفهم او په هغه څه باندې خلفهم چې رستو د دې مخلوق نه یي. ولا یحیطون نشي راګیرولی دا مخلوقه بشیء هیڅ شی من علمه د علم د الله تعالی نه الا مگر بما شاء هغه څه چې وغواړي الله تعالی. الله چې څه علم ورکوي ورکي، کنه د الله علم ته انسان رسیدی نشي. وسع کرسیه پراخه ده کرسیه کرسی د الله تعالی السماوات اسمانونو ته والارض او ځمکې ته. د الله کرسی د اسمانونو او د ځمکو نه غټه ده، دا معنا ده. ولا یؤوده او نستړی کوي الله تعالی لرا حفظهما ساتنه کول د دې اسمانونو او د ځمکو. وهو العلی وغ الله تعالی اوچت دی العظیم لوی ذات دی. د دې نه وروستو 3 سورتونه ویل، اخري 3 سورتونه، سورة الاخلاص، سورة الفلق، سورة الناس. ترجمه واوري. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله تعالی الرحمن چې عام مهربان دی، الرحیم چې خاص رحم کوونکی دی. قل اوایا اے پیغمبره هو الله هغه الله تعالی احد اکی یو ذات دی. الله الله تعالی الصمد بحاجت دی، لم یلد نه زیږول کړي دی، ولم یولد او نه زیږولی شوی دی، نه اولاد شته او نه والدین. ولم یکن له او نشته دی له الله تعالی لرا کفوا برابر احد هیڅوک. سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په امداد د نوم د الله تعالی چې عام مهربان دی، الرحیم او خاص رحم کوونکی دی. قل اوایا اے پیغمبر اعوذ پناه غواړم برب الفلق پر رب د سبا، من شر ما خلق من شر د شر ما د هغه څه نه خلقا چې پیدا کړي دی الله تعالی، ومن شر او د شر غاسق د تیارې والا نه اذا وقب کله چې راوړي راخورشي، ومن شر النفاثات او د شر د پوکو کوونکو زنانونا فی العقد په غټو کې یعنی سحرونه کوي، ومن شر او د شر حاسد د حسد کوونکي نه اذا حسدا کله چې حسد راښکاره کړي. سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په امداد د نوم د الله تعالی الرحمن چې عام مهربان دی، الرحیم چې خاص رحم کوونکی دی. قل اوایا اے پیغمبره اعوذ پناه غواړم برب الناس پر رب د ټولو انسانانو ټولو خلقو، ملک الناس بادشاہ د انسانانو دی، الہ الناس حقدار د بندګۍ دی، الناس د خلقو.
من شر الوسواس د شر د وسوسې اچونکي نه الخناس چې پټېدونکی دی الذي هغه یوسوسو چې وسوسې اچوي فی صدور الناس په سینو د انسانانو کې من الجنة د پیریانو نه والناس او د انسانانو نه. دا مختصر اذکار شو چې عام خلک هم دا زده کولی شي، اکثر یادم دي او چې صرف دا ترجمه زده شي دیو جن دې ذکرونو په مطلب پوه شي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.